د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. کوټه کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د راپورونو له مخې د پیښې تر ورځ نه وخته ماښام مهال د کوټې په کانداري بازار کې په یوه موټرسایکل کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده، چې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. پولیس ویلي چې چاودنه هغه مهال رامنځته شوه کله چې له سیمې څخه د پاکستاني ملیشیا ځواکونو موټریز کاروان د تېرېدو په حال کې وه. تر اوسه پورې د چاودنې پړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. او عمران خان وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره افغانستان پیاوړي حکومت ته اړتیا لري. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان غونډې د په وینا کې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د کارنده مبارزې لپاره یو پیاوړی حکومت اړین بللی دی. نوموړي په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ ته په اشاره ویلي چې دغه ډلې مخنیوي لپاره افغانستان یو پیاوړي حکومت ته اړتیا لري. عمران خان دغه راز خبرداری ورکړی دی چې که د افغانستان اوسني ناوړه بشري وضعیت مخنیوي لپاره بیړني ګامونه پورته نشي، په دغه هیواد کې به ګډوډي رامنځته شي چې په خبره یې د هیچا په ګټه به نه وي. هغه همدارنګه څرګنده کړې ده چې افغانستان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او څو پورې چې په دې اړه شرطونه له منځه لاړ نشي افغانستان ته به مرستې ونه رسیږي. لیدونکو له پاملرنې مننه، ښه اوسئ.